که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. اوس راځم په مایکروسافت ایکسل کې د ډیګیټ فنکشن باندې تاسو ته کار کوم چې مثلا دا موږ د ډیټابیس فنکشن دا د زموږ ډیټا سیټ دی یا د ډیټابیس دی او دلته اني فیلډونه مثلا دلته کوم فیلډونه چې دا فیلډونه دلته راوستي دي کاپی کړی دي دلته پیست کړی دي. اوس زه ته چې مثال د دې اول لاس مثال د دې امپلای آی ډي ټایټل چې دی دلته ټایټل تر راځم ورته چې مساوي زه ورته چې ډي ګیټ مثال تاب هم مثلا دی اول چې دی ډیټابیس دی مثلا دلته ډیټابیس کې مثلا دا ټول ډیټا خپل سلیکټ کوم په دې شکل سره تر اخره پورې دلته دا ډیټا سلیکټ کړه بیا ورته چې کوم فیلډ مثال ډیټا د کوم فیلډ غواړي د او کریټیریا چې د امپلای آی ډي او یو فیلډ سره لاندې یو را یو ریکارډ سره لاندې قطار سلو سره نیسم او قوسبان انټر دا به ماته د دې چې خو ټایټل وخی که چیرته تاسو ټایټل په کار وي دا ټایټل کو زه دلته راشم دا ډپارټمنټ راولم د دې کې مثال راشم ورته چې پیست او انټر کوم مثال دا ماته چې ډپارټمنټ خي نو دا چې شو ډپارټمنټ شو. اوس راځم په دې کې زه د ډاینامیک کوم لکه د دې په ځای چې دا ارسات وراچوم نو ډاینامیک شکل ورته ورکوم ورته چې ډیټا تب ته راځم په ډیټا تب کې دلته زما د کمپیوټر سکرین کوچنی دی دلته دا مکمل شکل نه ښیي دې باندې کلیک کوم ډیټا والیډیشن په ډیټا والیډیشن کې دلته راځم ورته چې لیست په لیست کې سورس مثلا دغه ټایټل ورته نیسم ورته چې اوکې که دلته راشم اوس لاست نیم کلیک کوم د دې به ماته لاست نیم وښیي موږ دا هم کولی شو مثلا په دې باندې کلیک کوم بیا راشم ډیټا والیډیشن ته او بیا ورته وایم چې لیست او په دې کې لیست کې د دې نه د آی ډي تر اخره پورې زه ونیسم تر دې پورې او بیا ورته چې اوکې زه بیرته پاس راشم دلته مثال دا آی ډي نیسم د دې ماته با لاست نیم دغه وخی زه اوس دا یو څه اندازه دی خواته لویوم او دا لږ کوچنی کوم دلته د دې ته به لیفت الاینمنټ ورکوم په دې شکل سره دلته به دې ته راشم ورته وایم چې دا او ورته وایم د دې ماته چې وښیه ټایټل وښیه مثلا دا ګورئ د دې ټایټل او که د دې ته زه بل ته راشم د دې ټایټل څه ده نو د دې ټایټل دا دی پوزیشن او که دې ته راشم ورته وایم چې د دې پوزیشن څه ده دا پوزیشن دی د دې نه تاسو کولی شئ چې دا چینج یا بدل کړئ دا د ډیګیټ فنکشن چې څنګه تاسو ډیګیټ فنکشن یا ډیټابیس ګیټ فنکشن په مایکروسافت ایکسل کې کاروئ. مخکې پخوا به د دې په ځای به مثال زیاتره د وي لوکاپ ایکس لوکاپ فنکشن کارېدلی او هغې باندې به کار کوو د نشه د وي لوکاپ او ایکس لوکاپ په شان باندې دلته تاسو ته کار کوي. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. یو کمنټ چې ستاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوی زده کړی وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ. دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریکه کړئ ترڅو هغوی هم ترېنه استفاده وکړي. ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې ترڅو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم. نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ.